ام مکتوم رضی الله عنه چې دا ړوند صاحب راته جومات ته نو ما ورته به څه جواب ورکوم د پالتو بانې پرېږدئ دا د دروغو دا بانې پرېږدئ عام زمونږ د پښتو په معاشره کې زه ته ځه زه درځمه ته ځه زه درځمه بس غوجلې ته ورغلی ومه او د هغې د لاسه مې جامې بېلمزه شوي دي زه درځمه په دې لارو کې د ځوانان ناسي او دا هلکان ناسي او دا ځان یې تړلی د الله د دین دپاره نو دغه شان دا مونځ کوونکی هم مجاهد دی د الله په لار کې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه ړوند صحابي هغه مشهور صحابي چې د هغه په باره کې ایتونه نازل شي پیژنې که نه پیژنې عبدالله ابن ام